سلامونه د ډاکټر لقمان حکیم سره نن به خبرې کوو د ماشومانو په جړه او په صحت باندې. مونږ چې کله نوی موبایل اغسته غواړو یا گاډی یا ماشین، نو مونږ د هغې د زده کړې دپاره یوټیوب ګورو، د یو بل نه پوښتنه کوو او مینول پسې پړاوو. ماشومان مونږ رالویو، خو د هغې د زده کړې دپاره چې دوی ته څه څه ضرورت دی، دا څه څه خبرې ضروري دي، هغې دپاره هېڅ هم نه ګورو. نو پکار ده چې هر سړی بنیادي خبرې زده کړي. کله چې هم ماشومان ډاکټر له وړي، نو د جړا فریاد کوي، خو جړا دومره مهم شیز دی چې کله هم ماشوم پیدا شي د ټول نه وړومبی شی جړا ګوري. که چېرته دا ماشوم ونه جاړي، نو ډاکټران وایي چې لکه دوی ته خطر ده، د تشویش خبره ده. جړا د ماشومانو د خبرو کولو واحد ذریعه ده چې هغه په خپل ضرورت، خپل فیلینګ موږ ته کنوی کول غواړي، موږ ته ویل غواړي. که دا چېرته نه جاړي، نو دا هم یو د تشویش خبره ده. څومره چې موږ خبرې کوو، دومره که ماشومان جاړي، نو دا عامه خبره. خو د دې نه علاوه که تاسو ته لګي چې دا ماشوم ډېر زیات جاړي او فکرمند دی، نو یو څو خبرې ډېرې مهمې دي چې تاسو یې وګورئ. د ټولو نه وړومبی دا ماشوم به وږی شوی، یا به ورله کیکې ورغلی او پیشي به ورله ورغلي، نو هغه وګورئ. یا به د پوزیشن په وران طرف باندې به پروت وي، نو هغه یې وګورئ. یا د ماشومانو په خېټه کې یو خاص قسم درد وي، کولیک پین ورته وایي، ګیس جمع کېږي، هوا جمع کېږي. نو هغې طریقه دا ده چې دا بیا ماشوم تاسو الټه کوي، د خېټې نه یې لاس لاندې کوي او په الټه طرف باندې دغه شانتې لږ لږ وړقوئ، نو د هغې سره دا ټیک کېږي. او دې ته که تاسو چېرته صورت رحمان ولګوئ، یا ورسره خبرې وکړئ، یا یو ځای بل ځای وګرځوئ، یا چې د ګانه ورته ولګوئ، نو د هغې سره هم ورته ډېر زیات ریلیف میلاویږي. او دې لپاره دوايي دوه هم ده چې هغه پکې هم لږ ډېر مفید کېدی شي. د هغې نه علاوه څه ماشومان چې دي، د هغه عادتاً بهیر د هغو داسې چې هغه جاړي، نو دا هم د څه تشویش خبره نه ده. ډېر ماشومان مورثي طور باندې داسې وي. او د دې نه علاوه غټه وجه ناجوړتیا هم کېدی شي. خو د ناجوړتیا سره به تاسو یو درې خبرې خامخا ګورئ. یا به دې ماشوم خوراک بند شي، یا چې د تبه به وي ورسره او خېټه به ورسره خرابوي. که دا خبرې، نو بیا خامخا چې د تاسو ډاکټر ته ښایي. او دې نه علاوه کله ناکله ماشوم د تشو میچازو د پیمپرو د وجې پخ شوی، نو دغه هم وګورئ. که دا څه نه وي، نو نورې خبرې څه د خاص د خطرې نه دي. او ماشومانو جړا چې دی، دې سره به صرف ځان عادت کوئ او کوشش به کوئ چې دوی په یو طریقه باندې او په بله طریقه باندې چپ کړئ او ځان ورسره ستړی کړئ. د جړا نه پس د ټولو نه وړومبی خپل ماشوم به هغه خلکو له نه ورکوئ چې د هغې لاسونه ګندوي، او هغه کم از کم 3 پیرې خپل لاسونه په صابون وینځلی نه شي. چې یو کس د خپل لاسونو خیال نشي ساتلی، به تاسو د ماشوم خیال څنګه وساتي؟ او هر کس په ماشوم په مخ باندې ښکلوي هم نه، بلکې ټول یې مخ ښکلوئ. ځکه زموږ خولې ګنده وي، او کله چې موږ ماشوم ښکلو، نو په سپېږمو کې او په خوله کې ورله جراثیم ورومنډو، هغه بیا بار بار چې دی ناجوړه کېږي. بل ماشومانو ته دا رانجه مه لګوئ. نن سبا والا رانجه کې لیډ او کاربن وي، کم چې د سترګو ګلینډونه او نالۍ بندوي، ماشومانو ته الرجي کوي. او کله چې موږ ماشومان په سیزنۍ او وړني کې تړو، نو دا د انګریزانو د دور یو کلتور دی، ډېر پخوانی، هغو پرېښودی هم دی وسو. نو په دې کې د ماشومانو هډوکي کاږه واږه لویدی شي او بندونه یې ختلی شي، او وده چې کله انسان نه کوي ماشومان، نو هغې کې هم دا یوه وجه کېدلی شي. نو د دې نه قلار شي، په هسې کپړه کې تاسو راټولولی شئ د دمې دپاره، خو کلک تړل یا په ستیزنۍ باندې تړل نه قلار شئ. چوشني خپل ماشومانو ته مه ورکوئ. د دې څه نه څه فایدې هم شته، خو په کومه طریقې چې موږ استعمالو، کله په یو په خوله کې منډي، کله بل، کله په ځمکه باندې، کله موږ د هغې مرۍ ته اچولي وي، نو دا د جراثیمو یو ګړ دی. لکه موږ چې مقناطیس ګرځو او ګن پرې راټول کړو، دغه شانتې ټول جراثیم دا راټول کړي، بیا ورته موږ په دې خوله کې ماشومانو ته ورکوو، نو هغه د جراثیمو یو فیکټري دننه لاړه شي. بل فیډر هم دغه د چوشنۍ په شانتې خطرناک چیز دی، او یو ریسرچ شوی دی چې دا د نمونیا د ټولو نه غټ ذریعه جوړېدلی شي. نو دا خپل ماشومان ته مه ورکوئ. خو که څه مجبوري وي، نو په هغه شکل کې پکار ده چې د هر خوراک نه وروسته دا کنګال کړی شي، او د هر خوراک نه مخکې یا سټریلایز کړی شي، او یا کم از کم چې دی د ډېر ټایم دپاره وخوټ کولی شي، نو بیا چې هغه جراثیم کم شي. د دې نه علاوه خپل د ماشومانو مالش په تیلو په ذریعه باندې تاسو کولی شئ، خو چې صفا وي، او کله ناکله یې غارمو ته ښکاره کوئ. که روزانه تاسو یو 15 منټه پورې لاسونه خپې ورته ښکاره کوئ، نو د دې به ویټامین ډي لیول پوره کېږي. او که دا نه کوئ، نو بیا پکار ده چې تاسو ته د بازار نه ویټامین ډي قطرې پوره کوئ. بل د داسې ټوټکو نه هم وساتئ چې په هغې کې ماشوم مزید چې دی ناجوړه کېدی شي. لکه ځینې خلک جبۍ وایي پرېوته، او یا ګوري ولا په دې طریقې دغ کوي چې د چرګې یا د بل شي بڼه راواخلي، او هغه په تیلو کې غوړه کړي، هغه په خوله کې دننه دغ کوي. نو هغو ته بهر چې څومره جراثیم په هغه دغه باندې دي، په هغه بڼه باندې ته په خوله کې ورته وردننه کړل، نو دې سره به هغه بهتر کېږي، او که نور به ناجوړه کېږي. بلکې تاسو ته د خوراک باره کې پته نه وي، نو اولني 6 میاشتې خپل ماشوم ته صرف او صرف د مور پی ورکئ. مور د خپل د صحت خیال وساتي چې پی ورته پوره کېږي.
خو خدای مکه که څه بل څه مسلې او پی نه وي یا موړ نه وي نو په هغه صورت کې تاسو د ډاکټر سره په مشوره باندې د بازار پی هم په اولني شپږو میاشتو کې ورکولی شئ. خو د 1 کال پورې تاسو هر قسم د غوا یا د بیزې پی ماشومان له بالکل مه ورکوئ او دین علاوه اوبه د 6 میاشتو پورې بالکل ماشوم ته مه ورکوئ. د 6 میاشتو نه وروسته تاسو ورو د پیو سره دا نور کم خوراکونه دي هغه ورو شروع کړئ. سیریلیک شو یا د سبزیانو سوپ شو، دا مختلف قسمونه ته ورو شروع کړئ د 1 کال پورې او 1 کال کې بیا د هر څه ماشاءالله ان شاء الله به شروع کی. نو امید لرم چې تاسو به دې نه څه زده کړئ، د نور سره هم شریک کړئ. کدی موضوع حواله سره تاسو څه پوښتنه نو په کمنټ کې وکړئ. تر بل ویډیو سلامونه.